جناب صدر او خوږو ملګرو، زه د خپل طرفه د خپل خاندان د طرفه د خپلو مشرانو کشرانو طرفه راغلو مېلمنو ته ټولو ته د زړه د کومې نه پکې راضي وم او هیله لرم چې انشاءالله د پروګرام به ستاسو خوښ شي او ښه شاعران راغلي دي. کلام به د لس واورم. هغه سیټ کوي دا راځئ چې ټول یوه جرګه راځئ چې ټول یوه جرګه شو په خاطر د هره حجره کې مرکه شو په خاطر د راځئ چې ټول یوه جرګه شو په خاطر د هره حجره کې مرکه شو په خاطر په دغه خاوره چې مزدور ته مقام په دغه خاوره چې مزدور ته مقام هله به په خاطر چې د نړۍ د غټانو چې د نړۍ د غټانو بیا به خاطر چې د حضرات چې د حضرات څنګه د یو په خاطر او دغه تیارې بچي روښانه دغه تیارې بچي روښانه سهاره چې د خپل ډېر ښه عنوان دی پښتون حالات تل پېښې شواخون دي تل پېښې شواخون دي یا بات پکې پښتون دی په دوه دریو خبرو غلیږو بس زبانه دغه جنون دی او خپلو کوی برایو نشو موږ کله دا تړون دی او دغه جنګ د سرمایې دغه جنګ د سرمایې دی امریکا د وخت قانون دی او پښتون لګي پښتون وځي دغه قانون او بیا حالات تطور پاتې شوی د وخت ستون دی او نن سترګې نن سترګې سوای د غیاب عالم ستون دی او ځاځ نه پتره یو پښتون لار دی او خبر دی ختم شوی ستون دی او د اختیار خبرې وکړي اوس یې پښتون دی او د بارودو په لوګو کې سهار ډېره مننه او صادق صاحب دا په یوه ډول ډېر ښه